السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ستاسو دې وکړي چې تاسو به جوړ یاست او په خیر به یاست. ګرانو ملګرو، نن بیا هم په یوې نوې ویډیو کې له ټیکنیکل زدکړې چینل څخه درته راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې یو ډېره خوندوره طریقه تاسو ته راوړې ده چې څنګه کولی شو موږ د خپل یوټیوب چینل نوم یا نیم چینج کړو ملګرو، بدل یې کړو. ډېر اسانه ده ملګرو. که مو ویډیو تر پایه وکتله سر به مو خلاصې ډېر اسانه ده. راځئ ملګرو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو زموږ ویډیو درته لایک کړئ، او که تر اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره ملګرو صرف د سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، او خوا کې کوم د ګنټې نشان ګورئ ملګرو، په دې باندې به کلیک وکړئ، او په آل باندې به لازمي کلیک وکړئ. دې سره به ملګرو چې زه هر وخت کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته په وخت سره درسیږي، او ویډیو مو که خوښ شول نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. د هغه لپاره ملګرو تاسو راسئ یور چینل ته به راسئ ملګرو. یور چینل ته چې کله راغئ ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ ملګرو. نو اوس ملګرو په دغه سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس ملګرو په تاسو ګورئ نیم په دغه باندې په د قلم نشان باندې به کلیک وکړئ ملګرو. اوس دلته ګورئ ملګرو پاست نیم کې افغان ده، لاست نیم کې سټوډیو ده ملګرو. زه دا څنګه کولی شم زه بدل کړم ملګرو ډېر په اسانۍ سره ملګرو. نو دلته ملګرو تاسو ملګرو زه اوس مثال ملګرو یو نوم ورته انتخابوم، پښتو غږ ملګرو. ملګرو دا تاسو نوم شو ملګرو، تاسو هر نوم ورته انتخابولی شئ. دلته ملګرو په پاست نیم کې په اول نوم لیکئ، په لاست نیم کې بیا دویم نوم لیکئ، بیا په اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. په اوکې اپشن باندې مې چې کله کلیک وکړو ملګرو دا د ملګرو ډایرکټ ملګرو بدل شو. تاسو ګورئ په خپله شاهدان یې دی دا د ملګرو تاسو ګورئ پښتو غږ ملګرو، تاسو خپله شاهدان یاست ملګرو، نوم ډایرکټ بدل شو. نو دا طریقه ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که مو ویډیو خوښ شوی نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.